السلام علیکم. پښتنو ته سلامونه کوم. صرف 2 منټو لرالم. پښتنو الله مخاده وبال لري. زما چې دا دونه جګړې وشوي کنه، نو زما غلطی دا و چې ما د 2 بجو پورې د چا سره سکس غپ نه لګولې. کما ته پته وي نو ما به وسم غپ لګولې وي، نو بیا به زما دونه عشر نه کېده. اوري او کوم خلکو چې ول په بارا کې کنزلی کړل او سکس وای موږ وسه سکس غپونه لګولې، نو هغه خلکو ته شیرونه ډالې کړو. امید دره به کوم چې دا خلکو سره خرابېته به ختمي کړي وګره دینه پاسم کینو. زمانه غلطی بس دغه شو چې لکه ما دا غو بشاندې کار نه وکړي. در روانه جمعې په ورځ باندې بازار اعظم ان شاء الله د جمعې د مانځنه پس او زبا وته ان شاء الله دا به غیرت خلکو مخ ټول پښتنو ته خیم دا بړواګانو او بیا به وته د شاعر ته بم پته ولګي چې دی وته شعرونه ډالې کړو. دا خلکو خبرې به وتم زاورومه زمخه ته یو رکاوټ نه منم. بس دا اخیرنۍ دغه دی چې زه دنیا ته وخم دغه ټول دلالان او نور زما په چا کې سکار نشته. اوري او ان شاء الله زه به داسې ښځې کوم سلور به کوم د خیره سلور ودونه به کوم. ما قسم کړی دی خو زه به داسې ښځې کوم چې چای نوک نه لیدلی څه نوک لکه چې چای نوک نه لیدلی. ولې چې زه په معمولي خبره باندې بیا لاله زما دماغ اوړي، نو زه داسې ښځې نشم اغستی چې سبا بیا ما ته خلک پیغور کوي. او زه په میډیا کې هم زما ویډیوګانې افغانستان او پاکستان ګوري، عالمي دنیای ګوري او ان شاء الله زه د افغانستان او پاکستان پورې محدود نه یم. زما ویډیوګانې ټول پښتنو د پته لاله د امریکې پورې او د لندن پورې او د ترکي پورې او د لبنان د مصر قطر امارات دوبۍ لکه د هر ملک خلک یې ګوري. صحیح ده. نو زه هېڅکله هم داسې ځای کې لکه نه رشته کومه نه د ځان دپاره نه د ورور دپاره چې سبا دپاره هغه زما پلار ته پیغوري ما ته پیغوري. صحیح ده. زما ګاونډي ته پیغوري، زما تره ته پیغوري، زما تره زوی ته پیغوري، زما مشرانو ته پیغوري. زه پښتون یم او زه په هر څه باندې پوهېږم. دا زد خبرې وي او په زد کې خو لاله موږ زد د پلار هم نه منو. زد خو موږ کوو که څوک رانه سر کټ کوي کټېږي. نو دا زد خبره وه او ان شاء الله د جمعې په ورځ باندې به زه د دغه خلکو هغه مخونه ټولې دنیا ته خیم. زه خو د دیر د خاورې بچی وم او دغه خلک هم ځان د دیر حسابوي. بیا زه سید وم دغه خلک هم ځان سیدان حسابوي. نو موږ ننګ کړی په بې ننګه خلکو باندې. بس دا ننګه خبره وه د چیلنج او زما دپاره دغه شان د بېعزتي خم وه. زه ټولو پښتنو ته وایم په کار هم و چې ما په بې ننګو خلکو باندې ننګ کوو، په بې عزته خلکو مې ننګ کړی په بې حیا خلکو باندې. نو دا لکه زما څه په کار وه. زه په خپله ویم چې دا کومه بېعزتي زما وشوار څه زما غټه غلطي دا وه چې ما په بې ننګه خلکو ننګ کړی په بې ننګه خلکو باندې. نو زما څه احساس پیدا شو، لکه زما څه د هرې خبرې احساس پیدا شو. زه ماشوم نه یم، نه پاګل یم، نه لیونی یم. الله مخا د وبال لرئ، خوشحاله اوسئ. او زه د نیټ نه اوټ کېږم لکه اوټ نیټ. زه په خپله نه غواړم چې زه په نیټ کې پاتې شم. زه اوټ نیټ کېږم لکه د سیګنل نه ځان بار کوم. ولې ځان بار کوم چې زه تر څو پورې په سیګنل کې یم که زه ځان په آرام کې پرېږدم نو ما خلک په واټساپ باندې تنګوي، په میسنجر مې تنګوي، په ټلیفون مې تنګوي او وغیره وغیره. او زه دا غواړم چې زه د سیګنل نه لرې شم چې زما دماغ زما وجود زما هر څه په سکون باندې شي. زه ښه برابر یم، ښه الحمدلله هر څه ماته برابر دي. ماته د یوې خبرې مشکلات نشتي. د یو قسمه پښتنو زه شکریا ادا کوم د ټولو پښتنو د ټولو مسافرو. الله هم قدر وکړي، الله هم حیا عزت نصیب کړي. بیا چې څونه مسافر دي زما ورونه دي زما څه شانه بشانه ولاړ دي او زه د ټولو شکریا ادا کوم. بقایا زما پیجونه ختم شو دي، زه دا منم. الله دې ما نه ختموي، الله دې زما ملګري نه ختموي، الله دې زما او زما ملګرو عزت نصیب کړي. چې څونه مسافر دي چې څوک هم زموږ په عزت باندې راپسې کېږي، الله دې هغه خلک په خپله د عزت نه خلاص کړي. او ما خو 2 کاله په میډیا کې تیر کړو. بس زما نه دا یوه غلطي وشوه چې ما په بې ننګه خلکو ننګ وکړو او ما یو داسې خلکو ته ښه خلک ووي چې هغه د ښو ویلو قابل نه او زه خبر نه وم. لاله دې خلکو د حیا څادر په سر کړی خو لکه د حیا په څادر کې دننه چې دوی کومه څه کول ما ته پته نه وه. ما ته چې د هر څه پته ولګېده زه خپل ضمیر په خپله ملامته کړی یم او زه ځان ته په خپله باندې پړ ویم چې ما په بې ننګه خلکو په بې حیا خلکو باندې ننګ کړی. زما نه غلطي شو ده او والله چې زما څه ښه احساس پیدا شو. زه په هر څه باندې پوهېږم دا زما غلطي وه. په دې باندې هم که زما نه څوک مسافر خفه یی یا پښتانه د انسان نه غلطي کېږي زه د ټولو نه بخښنه غواړم. زما ورونه یی، زما تاسو په کار یی لاله، زما پښتانه په کار دي، زما غیرتمن افغانیان په کار دي، غیرتمن خلک مې په کار دي
او دغه خلکو څه ځان نه سمو دغه بې عزته خلک دي دیو زه یوازې نه یم ټارګېټ کړی دیو هر سړی ټارګېټ کړی دی تاسو په خپله په دیو نظر وکړئ صحیح ده د دیو د لاسه زموږ د وطن جنډم خلکو راغستې ده مامونو ته یې چیل ده زموږ عیسائی د دیو د لاسه ټارګېټ شو ده زموږ آرمي زه خو میډیا ته اوس راغلی یم زما خو دونه وخت نه کېږي بقایه د پهچان خبره ده د عزت خبره ده دا د پښتنو مینه ده او زه به پښتنو باندې ځان قربانوم او اوس د افغانستان خبره پکې مراله نو زما په عزت یې ننګ کړی دی زما په عزت باندې افغانستان زما سره ملاتړ کړی دی ځالن کې د افغانستان خلاف په غږېدم هغو ماته ورور ویلی دی او د افغانستان عزت زما عزت دی باقاعده که یو افغانی نیم ماته غلط کمنټس هم کوي یا بده خبره کوي غلط سوچ زه به یو ته نه ګورم لسو ته به نه ګورم سلو ته به نه ګورم زه به ډېرو ته ګورم نو زما ورونه دي لالا او د افغانستان عزت زما عزت دی زما خویندې میاندې دي صحیح ده زه بیا د خپلو خویندو میاندو په شان د خیال ساتم انشاءالله او پاکستان خو زما کور دی ما خو د پاکستان په ډمو باندې هم جنګونه کړلي خو تر اوسه پورې راله چا ډمه نه وه ښځه کړه اورې بس په دې یو ځای کې غلط شوی یم دا زما نه غلطي شو ده ځکه چې دغه جنۍ صحیح نه ده دغه له دغه بېغیرته خلکو سره میلاو وه د دغې دلګانو سره او ما ته پته نه وه والله چې ما ته پته نه وه زه خبر نه والله زه خبر نه وم زه ټولو پښتنو ته وایم زه ملامته یم خپل ضمیر په خپله ملامته کړی یم ما ته پته نه وه چې ما په دې باندې ننګ وکړو یا مې دې ته حیاداره ښځه ویل ده یا دا ما په ښو الفاظو یاده کړله والله چې ما ته پته نه وه صحیح ده زه اوس خبر شوم دا کومه قیسې چې راغلې او دا کومه مسلې زه د دې نه اوس خبر شوم او ما ته د دې کمپرم معلومات نه نو بس زه خپله غلطي منم اورې پښتنو ته مې او خپلو مشرانو ته رشته دارانو ته ټولو ته یم زه غلط وم چې ما په دې جنۍ باندې ننګ وکړو او زه په خپله ملامته یم زه خپله پړه منم او ما ته پته نه و چې دا د حیا په صادر کې دونه ګنده الفاظ او دونه ګنده خبرې او دا د خلکو په څه طریقه کې اینی پاسي والله ما ته د دې خبرو معلومات نه و صحیح ده ما ته د دې خبرو معلومات نه و زما دې په الله باندې قسم بس دی لا اله الا الله محمد رسول الله چې ما د دې ویډیوګانې هم چېرته نه دي کتل ما نه کتې زه د ښځو ویډیوګانې نه ګورم نه لایک کوم نه پالو کوم نه ښځو له سپورټ ورکوم بس دا خو د چیلنج خبره وه نو دا زما اخرنۍ ویډیو ده او په هره جمعه به راځم د هرې جمعې په ورځ د جمعې په شپه د خپلو ملګرو سره به ګپ شپ لګوم ما سیاست هم پرېښی دی زه د سیاست نه آوټ یم ما هر څه پرېښدي زه به د خپلو ملګرو سره بس صرف ګپ شپ لګوم چې زما دماغو ته پکې راحت زما وجود ته د خپلو عامو مسافرو سره د خپلو پښتنو سره که افغانیان دي او که پاکستانیان دي او د خپلو ملګرو سره چې چکر لزم دغه ویډیوګانې به شیر کومه د خپلو یارانو دوستانو نورو زه مکمل طور پر لکه زه نه غواړم چې داسې خبره راشي چې زما زړه خفه کړي زما زړه مزید مخې ته نه خفګان برداشت کوي او نه دماغ اورئ لکه دا راته زه د زړه خبرې کوم نه مې دماغ خبرې برداشت کوي د خفګان او نه زړه نه دماغو له خفګان ورکوم او نه زړه له او نه خپل مور او پلار له او نه مسافرو له او نه پښتنو له ولې چې په ما باندې غونډ پښتانه هم خفه کېږي که چند نیم پکې زما خلاف وي هغه به بې عزته سړی هغه ته زه پښتون نه ویم چې صحیح پښتون غیرتي نو زما ورور دی لالا د هغو عزت زما عزت دی او زه پې ځان قربانوم او چې هر قسمه ملاتړي ضرورت و ته مسافر هر قسمه آواز زه اوسه ملاتړ یم بغیر لالچه زه ستاسو نوکر یم او تاسو زما ورونه یې زما را سر تاجونه یې کم افغانی لالا نو د افغاني دپاره به هم زه حق شانتي یم دا صرف نه چې دا پاکستانی دی او دا افغانی دی نه افغاني دپاره به هم انشاءالله زه د افغاني د خپو خاور یم او د پاکستاني دپاره هم نو دا زما ستاسو یو څو خبرې کولې زه نور په دې غرونو کې روان یم داسې وګورئ ټول غرونه دي داسې وګورئ مکمل زه لکه داسې یو ځای ته ځان بوزم او لرې کومه چې لکه زما سه سیګنل نه آوټ سیګنل آوټ نو الله مبال لرئ خوشحاله اوسئ او انشاءالله چې د هرې جمعې په ورځ باندې ومیلاویږو زه که ویډیو نه جوړم په ما پسې خلک رینګونه کوي تا پسې پلانکي دا ووې زه بیا ویډیو وکړم څوک را پسې رینګ کوي زه د دغه خلکو پیجونه نه ګورم دا ما بلاک کړي والله چې زه یې نومونه هم نه الم دا بې عزته خلک دي قسم دی خو په ما پسې خلک رینګونه کوي په مسنجر واټساپ او ما نه پرېږدي آرام ته مې نه پرېږدي بیا زه ویډیو وکړم چې ویډیو وکړم بیا هغو ته رینګ وکړي وایي سیدولي شاه راپسې ویډیو کړله دلته ما ته شیطانه کوي هلته هغو ته شیطاني کوي په منځ کې څوک نه دي خبر چې دا د هغو دوستان دي او که زما دوستان دي نو زه نه غواړم چې لکه زه خپل پښتانه خفه کړم
خپل مسافر والله چې څنګه ما کار نه دی کړی دغه شانتې زما مسافرو کار نه دی کړی زما مسافرو ملګرو کار نه دی کړی چې څنګه ما کار نه دی کړی داسې مې ملګرو کار نه دی کړی ولې چې زه څه ټیم لایب راغلی یم هغو ناست دي والله په خدای مې د قسم زموږ سره رابطې کړلي زما سره چې کوم هلکان ولاړ دي که نه زه د هغو په مور او پلار باندې فخر کوم زه مور او پلار ته سلام کوم په ما باندې ځان قربانوي لالا مالی جانی بدلی زما ګولۍ ته سینه نیسي نو زما داسې مینهوال دي نو زه نه غواړم چې زه خپل ملګري خفه کړم خپل پلار خفه کړم خپل مشران زما سره دلته جیم ناست دی دا زما مشر دی دا په سکرین باندې نه راځي نه دلته خپل مشران خفه کوم نه مسافر خفه کوم نه نور پښتانه خفه کوم نه نور جنجال غواړم نه نور د خفګان خبرې غواړم نه د شر خبرې غواړم او بس انشاءالله چې دا قصه په دې ځای باندې فاینل کنفرم ها دغه چې کوم خلک دي دلته ورته که سرګټو صحیح دی که نو بیره به تېروالم بیره د باندې سکم اورې بیا پته نه لګي دا سپی خو ډېر خطرناک نه دی دا خو دې ګاډي ته راخېږي شی راپسې رانیشي هلکه خطرناک سپي دي په دې کلي کې اورې هسې نه سپي مو خوري بیخي په شړه کې